کم از کم 26 ورځې خو مونږ په یو ځای اسپتال کې RMI کې تېرې کړي، تقریبا کم از کم 9-10 لک روپۍ خو مونږ نه جیل ته لاړې. او داسې بله ورځ صرف شفا له تلي یو شپه هم کړې ده، یو شپه 35,000 روپۍ تلي دي جي. نو به دا وایو چې دلته د خلک راځي دم درود دی کوي، ځکه د الله په کلام کې ډېر برکت دی. السلام علیکم، زما شاهزیب نوم دی جي او رشید ګړی نه مونږ راځو جي. او د دې ماشوم کینسر و او زموږ خو ته بیخي امید نه و چې نه به یې خوراک کولو. تکلیف یې جي کینسر و، دا خېټه ډېره زیاته پړسېدلې وه او ډاکټرانو باندې لاهور ته RMI ته شفا اسپتال ته اسلام آباد ته ډېره مو ګرځولو جي. او دا دم ځای راته چا ښولی او دا دویم ځل دی راځو، نو انشاءالله ډېر ښه شوی. ډاکټرانو خو جي مونږ دی لاهور ته بوتلی او دی زما اوښ او دا زما خورهی دی که نه جي، نو هغه مونږ بوتلی او لاهور ته تقریبا د باندې 45 لک روپۍ خرچه وه. او جي 45 لک روپۍ جي په ده خرچه وه. او د لکه اول خو به د ده بایوپسي کېده که نه، نو هغې کې دا ویلي وو که انسان دی که د ده بدن ته دا ټول دغه خور شوی، نو ده نه به بیا مونږ د بل انسان کلیجي لګو. نو بس جي الله نه امید دی چې الله انشاءالله یاره جي ډېر فرق راغلی. تقریبا مخکې ډېره زیاته خېټه غټه وه، اوس د الله په فضل کم از کم زه یم چې ډېره دغه شوې ده. انشاءالله جي الله نه امید دی، الله به هم په دې دم درود باندې د خیر سره د مولانا صاحب انشاءالله الله به انشاءالله خپل فضل و کرم کوي. نو همدا وایم جي چې تاسو دومره پیسې هم لګوئ، تکلیفونه دا دی مونږ په دې 2-3 میاشتو کې چې دی څومره ګرځولی که نه، نو یو الله ته پته ده. ته کم از کم 26 ورځې خو مونږ په یو ځای اسپتال کې RMI کې تېرې کړي، تقریبا کم از کم 9-10 لک روپۍ خو مونږ نه جیل ته لاړې. او داسې بله ورځ صرف شفا له تلي یو شپه هم کړې ده، یو شپه 35,000 روپۍ تلي دي جي. نو به دا وایو چې دلته د خلک راځي دم درود دی کوي، ځکه د الله په کلام کې ډېر برکت دی.